کندهار کې په 50 میلیونو افغانۍ د اوبو یو لوی بند جوړیږي. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر رالی. د بشپړو معلوماتو لپاره راسره تر پایه اوسئ. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د 50 میلیونو افغانیو په لګښت د اوبو د یو بند جوړولو چارې پیل شوې. د طالبانو د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویلي چې یاد بند به د دغه وزارت په بودیجه جوړیږي. د اړوندو چارواکو د معلوماتو له مخې دا بند به په 15 میاشتو کې بشپړ شي او د 40,000 جریبه ځمکې د خړوب اړتیا به ولري. څو ورځې مخکې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې هم د 40 میلیونو افغانیو په لګښت د اوبو د یو بند د جوړولو ته پیل خبر ورکړل شوی و. دا زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت ښې چارې.